جمهوري شکل جلسه باندې پروا نه ده وجونو کې به سره کشي خو په ایمانداري په اخلاص پښتونخوا ملي پارټي کارکونان د ټول ملګري خلک دي اوس موږ له سسته نیولې د خبره پښتونخوا ملي پارټي چې ولس له دا ولس کې انقلاب نشي راوتلی چې دوی خپل شکل بدل کړي پښتانه وایي چې کلي په نامه لري یو خوی تر نورو څه دی په تا پسې که زه پاسم ته به در ما اخلاقي تور لوړ سړی ته به در ما ایماندار یې ته به در ما فلانی نو زه په تا پسې پاسم کنې ولې در پسې پاسم زه د صوابۍ یم ته د چا څه دی ولې زه په تا پسې نه ځم زه مې پښتون یم ته هم پښتون یې نو پښتونخوا ملي پارټي موږ په کار دا ده مخکې مې تجویز کړی و ما تجویز دا دی چې موږ په کار دا ده چې پښتونخوا ملي پارټي کارکنان په یو خاص کرکټر وروي ټول خلک نشي صفا کېدای موږ د ناجوړه سوسایټي یو د سوسایټي هره ناجوړي په موږ شته هره ناجوړي ښه ده که بده د موږ یې لرو ولې دې څه چې ته داسې یو لښکر راپاڅوې چې هغه ولسونه پاڅوي ولسونه په ځان پسې بوځي هغه به یو قسم مهرباني کوي لږ به ځان سموي یعنې فرضاً که زه غټ نکتې بیان کړم په کار دا ده چې موږ پښتونخوا ملي پارټي بچیان داسې وروزو چې د خدای ماسې او د بل طاقت نه مني بس الله پاک زورور دی زه بل زورور نه منم خان به زورور یې چک پوي داسې مرزه به کوي لیکن زما عقیده باید دا وي چې زه د خدای پاک ماسې وه د خدای په بندګانو کې داسې زورور بیا نه منم چې زه به سجده وکړم یو کرکټر یو دویم په کار دا ده چې پښتونخوا ملي پارټي موږ خپل کارکنان ځان په کښې داسې وروزو چې هېڅ قسم رښتیا ګوایي باید نه کړو چې رښتیا ګوایي په هغه باندې یو خیر راځي که ډېره لو خطره یې په کار ده چې خلک دا ووایي چې یاره پښتونخوا ولاړی خلک دي چې رښتیا ګوایي نه کړي درېیم فرضاً موږ په کار ده چې خپل کرکټر داسې جوړ کړو چې د ظالم او مظلوم په جګړه کې موږ خامخا باید د مظلوم وګورو هغه مظلوم هندو یې که هغه مظلوم سیک یې که هغه مظلوم یو حیوان یې که هغه مظلوم ګسه یو زموږ دښمن یې هم د پښتونخوا ملي پارټي باندې هغه پارټي چې هغه دا وایي چې زه یو تبدیلي راولم په سوسایټي کې هغه باید کرکټر ولري هسې زه په تا پسې ولې لاستم ته ما پسې ولې څه ما مطلب دا چې موږ په کار دا دی موږ کرکټر داسې د پارټي چې د ظالم او د مظلوم په جګړه کې موږ په کار دا دی چې موږ د مظلوم لپاره او په کار دا ده چې هر ظالم په دا پوه شي یاره پښتونخوا ملي پارټي سره پام کړي دا د مظلومانو طرفداره پارټي ځکه بیا زموږ د نور خلکو منځ کې اتفاق نه راځي داسې نه موږ جګړې نه لرو چې موږ خامخا د خلکو سره بدۍ کوو خو یو لار به بار شو په دا کرکټر به او بیا چې کوم ملګري رهبري کوي کوم ملګري پارټي پر مخ بیایي موږ په رښتیا نه یو کم سې کم په رهبري کې دا پابندي باید خامخا وي چې د پارټي په رهبري کې کوم خلک دي مراد باچا دي فلانی دي فلانی دي کم سې کم درې پټ خوري نو بلې پکې یو به درنې نشي نه کوي بلکې د شي کوي څوک چرس کوي څوک یورین کوي څوک شراب څوک څه کوي څوک څه کوي اوس نو دا سړی چې دا رنګ کوي پکې یا فرضاً وایم که بدکرداري پکې بدکاري پکې دا درو خو یو خاوند په کار دا ده چې موږ د پارټي د رهبرۍ په خطرناکو ځایونو نه کښېنو خلک موږ ته ګوتې نیسي یو دا یې دغه دی هاي خدای مکړه دا یې دا دی محمود فلانی دی اخ کوي فلانی بدکاري کوي فلانی نشي موږ باید داسې یو شی سره جوړ کړو بس بیا ګران کار نه دی بلکې موږ ډېر لوی بلاوې راغلي دي خلکو په شا کوي پښتانه دې دغه خلک دي ډېر بهادر خلک دي عمرونه دنیا ورته اریانه د سکندر یې د واخه تر اوسه پورې دې کام دومره زورور قربانۍ کړي دي اوس یو قسم ستړی خو نه دی شکمن دی چې دا مراد دا چا چې وایي دا دی چې وایي دا کول غواړي که نه هسې نه چې ما راپاڅئ په یو بدي مې واړئ په منځ کې مې بیا پرېږدي کله تیار دي خلک دا چې وایي خلک په دې غلي دي چې